زمونږ اکثره ځایونو اکثره ولایتونو کې داسې حالات وي تاسو وینئ د مسلمانانو ورونو هغه احساس قابل دی ستایش دی یا قابل د صفت دی. تقریبا 400 کورنۍ مو راغوښتي، دا هم کابل ولایت دی. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو رب دې وکړي روژې مو په خیر سره تېرې کړي وي او په خیر سره تېرېږي او الله تعالی دې زموږ او ستاسو ټوله صدقات زکاتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زمونږ اکثره ځایونو اکثره ولایتونو کې داسې حالات وي تاسو وینئ، خو الحمدلله زمونږ او ستاسو د افغانانو زمونږ او ستاسو د مسلمانانو ورونو هغه احساس قابل دی ستایش دی یا قابل د صفت دی. لله الحمد که داسې ځایو کې اوسیږي نو د هغې لپاره خوراکي مواد، د هغې سره مرسته، د هغې سره کومک الحمدلله افغانانو کې بیا دا جوهر شته. تاسو وینئ دې خواته تاسو وینئ تقریبا 400 کورنۍ مو راغوښتي، دا هم کابل ولایت دی. دا درېیمه توزیع په کابل ولایت کې ده. نو 400 کورنۍ اوس هم راغوښتي. تاسو وینئ چې په کې خویندې هم ناستې دي ښه ښایسته په چوکیو باندې، ورونه هم ناست دي، یتیمان دي، کونډې دي، ټول هم راغوښتي هغه مستحق خلک. او زموږ کوشش دا چې مرسته اړمنو مستحقو ته ورسیږي، باقي چې هغې نه پورته زموږ وس او توان الله دې موږ ته معافي بیا وکړي. نو تقریبا 6 قلمه مواد دي او دا به انشاءالله دغه خویندې ورونه خپل کورنۍ ته وړي او تر څو پورې دغه پاتې روژې په ارام او په قلاره تېرې کړي. الله دې ټولو مرسته کوونکو نه راضي شي. د قمر بنسټ انشاءالله کوشش به هم دا وي چې د هېواد مختلفو ولایتو کې په مختلفو ساحو کې دغسې مستحق خلک پیدا کړي او هغه چې کوم امانتونه یې هغه ورته خیر او سلامتۍ سره وسپاري. تر دې دمه موږ سره یاستئ. الله تعالی مو ښاد او آباد لره، عزتمند اوسئ. که دې نه بعد هم د آخري روژې پاتې دي په ده کې برخه اخلئ، دغه لینکونه دي، واتساپ نمبر دی، همدا اوس هم برخه واخلئ. اجر څو چنده دي انشاءالله ستاسو امانتونه به موږ دغسې مستحقو کونډو، معلولینو او یتیمانو ته رسو. دا مو وعده ده. الله مو خوشحاله لره. ډېره مننه ویډیو سره خپره کړئ. السلام علیکم. يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي